سلامونه وخت په خیر د دې اونۍ لنډو او مهمو سپورټي خبرونو ته مو زه خپلواک هرکلی کوم. غزني ولایت د پکتیکا نیزه بازۍ سیالیو اتلولي وګټله. په دې سیالیو کې د زابل، غزني، خوست، پکتیا، میدان وردګ او کوربه پکتیکا A او B لوبډلو ګډون کړی و چې پیله کې غزني ولایت د زیاتو نمرو په اخیستلو سره د دې سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. د ایران پولاد سیرجان کلب دویم ځل لپاره د اسیا په کچه والیبال کلبونو ترمنځ سیالیو اتلولي وګټله. د دې سیالیو په ستره لوبه کې پولاد سیرجان کلب او شاداب یزد لوبډلې مخامخ شوې چې سیرجان کلب پکې سیالي لوبډلې ته په یوه جذابه سیالۍ کې 3-0 ماته ورکړه او د سرو زرو میډال یې خپل کړ. ماهیپر سټارز لوبډلې لومړۍ بریا خپله کړه. د افغانستان احمدشاه ابدالي فاست کلاس سیالیو په لومړۍ لوبه کې ماهیپر سټارز هندوکش سټرایکرز ته د 10 ویکټو په ستر توپیر ماته ورکړه او لومړۍ بریا یې په خپل نوم کړه. محمد ګل علیزی په 7 ویکټو د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی ډونیت ویلالګي د اګست میاشتې غوره لوبغاړی ونومول شو. د اګست میاشتې غوره لوبغاړي ټاکنې ته د سریلانکا ورو توپ اچوونکی ډونیت ویلالګي، د سوېلي افریقا سوکه توپ اچوونکی کشپ مهاراج او د ویسټ انډیز منځنی تیز توپ اچوونکی جایډن سیلز نوماندان شوي وو. اتحادیې کلب لوبډلې د سمنګان ولایت کورش ټاکنیزو سیالیو اتلولي وګټله. په سمنګان ولایت کې د پهلوانۍ ملي فدراسیون نمایندګۍ له لوري د 10 کلبونو ترمنځ کورش انتخابي سیالۍ پیل شوې وې چې پیله کې د درسوب ولسوالۍ اتحادیې کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف کاري موده وغځېده. د ریاست الوزرا 820 ګڼې حکم پر اساس د کرکټ چارو لا ښه والي او سمون په موخه د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاري موده تر 3 نورو کالونو وغځېده. فوټسال ملي لوبډلې له ارجنټاین څخه ماته وخوړه. د 2024 کال فوټسال نړیوال جام سیالیو په دوام افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپله دویمه لوبه کې له ارجنټاین څخه 2-1 ماته ومنله. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله درېیمه لوبه راتلونکي شنبې په ورځ د اوکراین پر وړاندې ترسره کړي. کرکټ ملي لوبډلې لومړي ځل لپاره سوېلي افریقا ته ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 3 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سوېلي افریقا ته په 6 ویکټو ستره ماته ورکړه. فضل حق فاروقي په 4 ویکټو د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.